السلام علیکم. ستړي مشه درنو اوریدونکو، هیله تم امید لرم چې تاسو ټول به خاص او د ژوند په ټولو ناخوالو به برلاسي وي. درنو اوریدونکو، په تیر خپرونه کې تاسو د پوهنتون مینا ناول 12مه برخه اوریدلې وه او د 12مې برخې په پای کې تاسو اوریدلی و چې فراز او د فراز خور څانګه نازنین د کور ته تللی وه. د شپې لخوا نازنین فراز ته وویل چې غواړم ستا کوټې ته راشو. فراز به تر ډیره د زرغونې په موبایل باندې نازنین سره خبرې کولې. نازنین ورته وویل چې ولې زما نمبر ته زنګ نه وهي. فراز ورته وویل چې نه غواړم په راتلونکي کې تا ته څوک پیغورونه درکړي. تر دې ځایه تاسې په 12مه برخه کې اورېدلې وه. دا چې په 14مه برخه کې څه کېږي ملتیا مې وکړئ. فراز وایي ما نازنین ته وویل زه دروازه بندوم رانه شي، سبا پوهنتون کې سره ګورو، دلته به ډېر احتیاط کوئ. هو زه له تا نه خفه کېږم چې ته کور کې ما نه پټېږي، دا ښه کار کوي. زه تا سره هسې ټوکې کوم چې دا دی او هغه دی. نازنین ډېره خوشحاله شوه او په پیغام کې ډېرې دعاګانې ولیکلې. ویلي اوبه دې کوټه کې شته چې د شپې تږی نه شي. ما ویل هو شته، اوس ارام وکړه چې سبا به پوهنتون ته ځو. خدای پامانی مو وکړه او ویده شوم. سهار وختي را پسې صدف راغله، لالا پاڅېږه، چای تیار دی، چای وڅښه. پاڅېدم، چای مو وڅښه. زرغونې وویل فرازه موږ ځو پوهنتون ته چې ته چېرته لاړ نه شي. ما ورته وویل ما دې دواړو وړو ګوډیانو سره واده کړي چې دوی چکر ته بایم. تر مازدیګره خو همدلته یم، بیا به وروسته ګورم. زرغونې وویل سمه ده، که زړه دې تنګ شو ښار پلو چکر ووهه. ما ویل سمه ده. زرغونه لاړه، زه ناست وم. 1 ساعت وروسته زه هم ووتم. ما ویل زه مرور مې هم وګورم، بیا ځمه کور ته، نه یې شم کتلی. څانګې راته وویل چې ورور ته ووایه چې کله کله چکر وهه، زه به یې ګورم. ما ویل سمه ده، ورته به ووایم. ووتم، پیدا روان شوم. د خلکو ګڼه ګوڼه وه، ډېر ښایسته ماحول و. 1 ساعت وروسته راته نازنین میسج وکړ، سلام ګرانه، چیرته یې؟ ما ویل بس تا د پوهنتون شاوخوا کې یم. ویلې سمه ده همداسې راشه، زه دې په تمه یم. ما ویل سمه ده درځم. ورو ورو روان وم، لاړم ورسېدم، میسج مې وکړ. د دوی د تفریح ساعت وه. زه پوهنتون ته دننه شوم. زرغونې دې او ملګري یو طرف ته چمن کې ولاړې وې. نازنین د هغوی په طرف زه ور روان کړم. زه له نازنین څخه بیرته مخ په شا روان شوم. نازنین مې مخ ته شوه. څه کوي اوس پې شرموي؟ هغه دې ټول درته ګوري، راځه. ما ویل نازنین دا ښه کار نه دی، بس د لرې نه یې ولیدم، دا بس دی نور ځم. نازنین وویل خیر دی فرازه، زما په خاطر. زړه مې غټ کړ او روان شوم. لاړم، سلام مې وکړ، ټولو ستړي مشي وکړه. ما د ټولو نه مننه وکړه او نازنین ته مې وویل ماشاءالله نازنین څومره ښایسته ملګري لري، څومره مینه ناکې دي. خوشحاله شوم چې زه دې ورسره معرفي کړم او د دې په لیدو ډېر زیات خوښ شوم. د هغوی نه مې هم مننه وکړه. ورته مې وویل تاسې صبر چې زه تاسې ته د کانتین نه څه راوړم. یوه پکې ډېره شوخه وه. ویلې لالا جانه په کانتین کې ځان مه خلاصوه، موږ ته به سم دعوت راکوي. ما ورته وویل په سر سترګو اوس را سره ځئ، دلته دعوت قبلوئ که را سره ځئ ننګرهار ته، هلته درته میلمستیا برابره کړم. ویلې نه اوس خو نه کېږي، خو موږ بیا نازنین ته وایو. ما ویل یوه خبره وکم، دغه څو میاشتې وروسته د نازنین واده دی، په هغې کې به مو دعوت کړم. ټول پوهنتون ټولو وخندل. ښه دا چلونه دې چېرته زده کړي؟ خلاصېدی نه شي، یو تاوان خو درکوو. ما ویل ما ته تاوان نه راکوئ، نازنین ته یې ورکوئ، ځکه دا زموږ شریکه تاوان دی. زما هر څه د نازنین دی. نازنین وویل نو بیا راځئ چې دا تاوان هم داننه وکړو. ما ویل د غم لوري، ته باید زما په تاوان خفه شي، ته ما نور هم توانی کوي. دی وخت کې تفریح خلاصه شوه. دوی تلل صنف ته، خدای پامانی کوله. ما نازنین ته 1000 افغانۍ ورکړې چې په دې ملګرو دې څه مشروبات وڅښه. نور ترې نه روان شوم. د ورور خواته مې لاړم، هغه مې ولیده. ورته مې وویل څانګه هم راغلی نازنین دوی کره ده، وخت ناوخت خواته ورځه. د ورور نه مې روان شوم، بیرته نازنین دوی کره لاړم. غرمه و ډوډۍ مې وخوړه. صدف او حسنا ویل لالا موږ چکر ته اوس یوسه. ما ویل اوس خو غرمه ده،
لږ ناوخت بلاړ شو چې چکر خوند وکړي. ویلې سمه ده لالا. لاړل نازنین ته یې وویل موږ د فراز سره په چکر ځو. نازنین زرغونې ته وویل ته لاړه شه فراز ته ووایه چې موږ هم یوسه څنګه به هم چکر ووهي. کتل مې زرغونه راغله. د نازنین مور هم ناسته وه. ویلې فرازه موږ هم یوسه څنګه به د ښار سیال هم وکړي او سات به یې هم تیر شي. ما ورته وویل زرغونې تاسو بیا خپله لاړې شئ. اوس ما حسنا او صدف سره واده کړي چې صرف موږ درې واړه ځو چکر ته. زه نور څوک دې چکر کې نشم ځایولی. زرغونې وویل اوس خو به موږ خامخا ځو که ستا زړه وي او که نه. ما ویل لاړې شئ خامخا لاړې شئ. اوس ځئ سبا ځئ که بله ورځ خو زه مو له ځانه سره نه وړم. د نازنین مور ته یې وویل اما ته وګوره دې فراز ته موږ نه وړي. هغې ورته وویل تاسو خیر دی بله ورځ لاړې شئ. ما ورته وویل اله څنګه شوې مورجانې هم پیکه کړې. زرغونه د غوسې نه روانه شوه لاړه. کتل مې څانګه راغله. ویلې وروره موږ هم چکر ته یوسه. ما کابل کتلی نه دی سات به مې هم تیر شي. ما ورته وویل شیطانې اوس تا شروع وکړه. سمه ده ورور ته به دې ووایم چې سبا راشي او تاسو چکر ته یوسي. څنګه هم لاړه. نازنین میسج وکړ د غم زویا دا څه ضد دی نیولی پرېږده چې موږ هم در سره لاړ شو. ما ورته وویل نه یې منم نور تر واده پورې زما او ستا د نږدېوالې اړیکه ختمه. نه به مې ګورې نه دې ګورم. زه د غم بچیا دا اوس کومه خبره ده زه به دې خوښه شم. ما وویل سمه ده خوښه مې شه خو له واده نه وروسته. لنډه دا چې مازدیګر شو صدف او حسنا مې مخکې کړل. زرغونې وویل چکر ته ونه رسیږئ بیرته تور مخونه کور ته راشئ. ما ویل ستاسې خیرا کار نه کوي نور ترې نه لاړو. قرغه کې مو ښه چکرې ووهلې کښتۍ وو کې کېناستو زانګوګانو کې مو چکرې ووهلې ډوډۍ مو هملته وخوړه. صدف او حسنا ډېرې خوشحاله وې. ناوخته شو ورته مې وویل ځئ چې نور کور ته لاړ شو. هغوی هم روانې شولې. تیر ماښام کور ته ورسېدو. د رسېدو سره سم زرغونې د صدف او حسنا سره شروع وکړه. چیرته تللی وئ څه مو وکړل څه مو وخوړل. صدف ورته ټوله کیسه وکړه. زرغونې وویل هله ځئ لاړې شئ خپلې کوټې ته که تاسو هم رانه ډوډۍ وخوړه نو دغه دی. اما زه خو فراز ته ډوډۍ نه ورکوم دوی هر څه تخته کړي ماړه دي. ما ویل هو ډوډۍ نه خورو خو لږ چای راوړه. زرغونې وویل که تا رانه د چای وګوټ هم وکړ نو دغه دی. چکر ته دیو نوړو اوس چای هم نشته. ما ویل سمه د غږ مې وکړ. حسنا ته لاړ شه لالا دې جار شي و پهله چای راوړه. د نازنین مور وخندل. زرغونې لوري خیر دی که چکر ته یو نه وړئ چای خو ورته راوړه. لنډه دا چې شپه مو جوړه کړه. لاړم کوټې ته موبایل مې بند کړ او قرار ویده شوم. یو وخت کې مې کتل دروازې کړپ شو. ما یو سترګه په قرار خلاصه کړه. دروازه خلاصه شوه. نازنین څانګه او زرغونه راغلل. غلی غلی بالښتونه واخیستل. زرغونې او نازنین را باندې شروع وکړه. 4 بالښتونو باندې وویشتلم. ژر پاڅېدم چغې وهلو تمثیل مې وکړ خو چې خوله مې خلاصه کړه نازنین ژر راته خوله باندې لاس کېښوده او په غلی انداز یې وویل موږ یو. ما وویل که اوس مې زړه چاودلی وای څوک داسې کوي. ما ویل که پیریانو را باندې حمله وکړه او تاسو دلته څه کوئ. هغوی وویل بیا ځان ته چکر ته ځې. نازنین زرغونې ته وویل شروشه او سمې وغربوه چې بیا زموږ نه بغیر چیرته لاړ نشي. زرغونې یو 2 بالښته نور هم ووهلم. ما ویل قسم دی اوس نو ټول کور په سر اخلم او چغې وهم. نازنین او زرغونې له خندا خپلې کلمې کلکې ونیولې او کېناستې. نازنین وویل فرازه ښه مو وډار کړي یاد دې وي چې بیا داسې ونه کړي. ما ویل سمه ده نور به داسې نه کوم اوس لاړې شئ چې څوک را باندې را نشي. نازنین وویل ټول ویده دي یوازې موږ راغلي یو زړه مو تنګ دی. ما وویل تاسو کې خو شرم نشته ما به وشرموئ. لنډه دا چې سهار شو له دوی نه مې رخصت واخیسته او روان شوم. څانګې وویل وروره زنګ وهه راته درپسې بیا خفه کېږم غږ به دې اورم. ما وویل خور جانې زنګ هم وهم او ورور به دې هم راشي پوښتنې ته هغه به ګوري نه خفه کوئ. روان شوم. زرغونې وویل فرازه سم موټر کې کېنه خدای مکړه چې څه ونه شي. ما ویل سمه ده. هډې ته راغلم موټر کې کېناستم. نازنین میسج وکړ د غم زویا لږ خو به دې صبر کړی وای چې لیدلی مې وای. ما ځواب ورکړ ټوله شپه مو سره ولیدل هماغه بس دی که نه. ښه په ځان پام کوه فرازه خدای مکړه که څه در باندې وشول نو زه به مړه شم. ما ویل د الله پام دی وي څه چې په تقدیر کې وي هغه هسې هم نه بدلیږي. ته هم په ځان پام کوه او درسونه دی ووایا.
کور ته ورسېدم. د کورنۍ غړي مې ناست وه، خبرې کولې. ټولو راته ستړي مشي وویل. مور مې له سر نه ښکل کړم. زه هم کېناستم. مور مې وویل فراز زویا ستا د واده خبرې کوو چې نور په کراره ځانونه تیار کړو، ځکه وخت دومره نه دی، ایله تر هغې پورې ځان راټول کړو. ما وویل سمه د مورې، اول به د کوټې جوړولو غم وکړو چې ټولو کې مشکل کار همدا دی. ویلې سمه د زویا، اوهو دا کار ډیر وخت نیسي، باید اول د دې غم وخورو. ورور مې وویل غم مه کوه، که کوټه دې جوړه نه وه غوجله شته، هغه به درته جوړه کړو. زه غلی شوم، پوه شوم چې سړی په غوسه دی. ورو مو د واده تیاری پیل کړ. د کوټې لپاره فرش، توشکونه، بالښتونه، بړستنې او د واده جامې جوړې شوې. 2 ونې مو په دیره کې لرګي ووهل چې وچ شي. ځانونه مو تیار کړل. د نازنین د فراغت وخت هم راغی او ماته یې د پوهنتون ته د راتلو بلنه راکړه. فراغت هم تیر شو. مور مې ورته وویل موږ ځانونه تیار کړي دي، ستاسو څنګه خوښه ده؟ هغوی وویل نور موږ کوم وړاندیز یا اعتراض نه لرو، هر وخت چې ستاسې خوښه وي نیټه وټاکئ. مور مې وویل نازنین چې هر ډول لباسونو جامې کول غواړي خپله دې خوښ کړي، سره زر دې هم خپله ځان ته خوښ کړي. دلته چې کوم څه په کار دي د واده نه 3 ورځې وړاندې به یې راوړو. لنډه دا چې د واده نیټه یې 15 ورځې وروسته وټاکله. د شپې نازنین زنګ وواهه. سلام فراز څنګه یې؟ او ولې رانغلې د مورجانې ورورجان سره؟ ما ورته وویل که زه درغلی وای نو کور ته به څوک پاتې وای. ما ورنه پوښتنه وکړه نازنین زرغونه راغلې که په خپل کور کې ده؟ ویل یې راغلی ده، دا خو زما ځان دی، بې له دې زما وخت چیرته تیریږي. زنګ مې ورته وهلی وه چې راشه د واده لپاره لباسونه اخلو چې را سره مرسته وکړي. په دې وخت کې زرغونې وویل سلام فرازه، مننه چې پوښتنه دې وکړه. ما ویل د مننې وړ نه ده، د دې لپاره مې پوښتنه وکړه چې زما د نازنین زړه تنګ نشي، یوازې ده. نازنین وویل ته پوهیږې فرازه، دومره خوشحاله یم وایم چې د خوشحالۍ نه مړه نشم. ما مخکې زرغونې ته هم ویلي وه هسې نه چې څه را باندې وشي، ځکه ډېره خوشحالي ښه نه وي. بیا مې زرغونې ته ویل که په ما څه وشو نو ستا دې قسم وي که فراز یوازې پرېږدي، زما مینه به ته ورته ورکوې. ما ویل نازنین دا منسوخه خوله دې بنده کړه، داسې خبرې مه کوه، ته څه وایې؟ که په تا څه وشي زه به ژوندی پاتې شم. نازنین وخندل او دا ټپه یې وویله هیڅوک د چا له غمه نه مري، خوږه فراز چا دروغ ویلی دی نه. ما ورته وویل کله یونی در پسې نه شوم نو سودایي به خامخه در پسې شمه. بیا مې ورته وویل ستا عمر که کم وي دا زما عمر دې ستا شي، تا ته چې راځي هغه مرګی دې ماته راشي. ما چې دا بیت وویل نازنین خاموشه شوه. زرغونې غږ وکړ لیونی اوس د ژړا وخت دی چې ته ژاړې. نازنین په ژړا کې وویل فراز وایا دا زمزمه راته وکړه. ما بل بیت ورته ترنم کړ ستا خمارو سترګو کې زه دا اوښکې لیدی نشم، ستا په نوراني رخسار غم او کړاو لیدی نشم. ته چې پکې نه یې ګرانې ورانه دي دنیا شي، تا ته چې راځي هغه مرګی دې ما ته راشي. ته یې زما ځان او زه له ځانه بېلېدی نشي، ته یې زما روح او روح خو بې له تنه ژوند کوی نشي. تا چې خفه وینم ښاد به څنګه زما زړه شي، تا ته چې راځي هغه مرګی دې ماته راشي. دې سره مې وخندل. ومې ویل د غم لوري نور ژړا پرېږده، خبرې وکړه که نه ویده کېږم. نازنین وویل فراز قسم دی ستا دا غږ زما په زړه څه چل کوي، ته چې داسې شیان وایي په زړه مې یو رقم درد راځي. زرغونې وویل یو خو زه تاسو لیونی کړم، کله خندا او کله ژړا. او بیا یې وخندل. نازنین ته یې ویل ګرانې په تا دې خدای هیڅ نه کوي، زه د دې لیوني دا لیونتوب نشم زغملی، تاسې خپلو کې ښه جوړیږئ، زه نه غواړم چې ژوند مې په عذاب شي. نازنین وویل خوله دې سمه خوځوه، ما ته که هر څه وایي ووایه، خو د فراز په اړه به څه نه وایي. موږ دواړو وخندل. ما ورته وویل شپه ناوخته ده نور به ویده شو. درنو اوریدونکو دا به د پوهنتون مینه ناول 14مه برخه چې ما رحمت الله ما درته وړاندې کړه. په بله برخه کې چې یو ځل بیا ستاسې چوپاړ کوم، تر هغې ښه وخت